د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 بېلابېلې پروژې پیل شوې. په دغه پروژو کې د 29 کیلومتره کانالونو پاکول، د 2 کیلومتره سربندونو پاکول او د 40 متره استنادي دیوالونو ترڅنګ هغو 38 اړمنو کورنیو ته چې د کار او مزدورۍ توان نه لري د 10,000 افغانیو په ارزښت ورته د مرستې یو پکیج هم په پام کې نیول شوی دی. د پروګرام لارې به ان شاء الله چې 20 کیلومتره کانال پاککاري سي او زموږ د کې 40 متره استنادي دیوال همدارنګه تقریبا 2 کیلومتره نور هم د کانال ابریزي دا به ان شاء الله پخېږي او په مجموع کې به د پروګرام لارې نه 15 میلیونه افغانۍ د پروګرام لګښت وي او په زموږ د کې 212 کارګر به په دې پروګرام کې مصروف شي ان شاء الله. د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د کار په بدل کې د پیسو ورکړې پیل شوو پروژو ته خوښ دي او وایي له دې سره به هم په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راشي او هم به د کلي او سیمې ویالې پاکې او استنادي دیوالونه ورغیږي. ما خوش هستیم که کار میکنیم. همین مردم بیکارا کلش کار شده، مردم زیاد خوش است به خاطر که همین اقتصاد مردم خوب است. دوی وایي تیرو جګړو او وچکالۍ ژوند سخت اغیزمن کړی دی او له حکومت نه غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې نورې بنسټیزې او پراختیایي پروژې هم پیل کړي. و جوانای ما کل بیکار از خانه است، کلگی کار بار نیست، سیلاب زیاد آمد، زمینا و چیزا را زیاد خرابی کرد، باغا را. او خدای وکړي چې آینده هم همدغسې موږ خلکو ته بزګرانو ته او د ساحې د جلریز ولسوالۍ خلکو ته مقصد کار وسي او پروژې راسي او موږ مستفید شو. د یاد ولایت د کلي او پراختیا ریاست مسؤلین له همکارو مؤسسو مننه کوي چې په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پیل کړي دي، خو وایي د نوموړي ولایت د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نورو مؤسسو هم غواړي چې دلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي. چې همیش به موږ او تاسو دغه ولسونو په همدغه ارمان کې اوسېدلو چې موږ د دغسې یو سهولت نه باید چې موږ هم برخمن وګرځېږو. هغه نن عملا موږ او تاسو الحمدلله شروع کوو. د افغانستان د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام همدا مهال د میدان وردګ ولایت په جلریز بیسودو او مرکز میدان ښار کې دوام لري چې د ګڼو کسانو لپاره یې د کار زمینه برابره کړې ده.